د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د نن د روان 1404 لمریز کال د اسد میاشتې په 28مه نیټه په ملي دفاع وزارت کې د افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کولو د 106مې کلیزې په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې ګډون وکړ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته وویل د زمري 28مې ورځې خپلواکي په اسانه نه ده ترلاسه شوې، بلکې د ډیرو قربانیو او زحمتونو په بدل کې ګټل شوی، خو له بدمرغه افغانان د خپلو داخلي جګړو، تفرقو او د سیاسو له امله ونه توانېدل چې دغه خپلواکي وساتي. په مسلسله توګه مو امکانات له لاسه ورکړل او له داخل څخه وپاشل شو چې هیواد مو د نورو استعماري قدرتونو تر ښکېلاک لاندې راغی، مګر د پخوا په څېر بیا هم افغانانو هیڅ استعماري قدرت ته اجازه ورنه کړه چې په دې خاوره آرام خوب وکړي. د زمري په 24مه چې د غربي اشغال له ماتې سره برابره ده، یو ځل بیا مو ټولې نړۍ ته وښوده چې افغانان په خپله خاوره د بل واک نه مني او له 20 کلنې نه ستړې کېدونکې مبارزې وروسته مو په پوره مېړانه او شهامت خپلواکي واخیسته. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه د خپلواکۍ ورځو له نمانځنې څخه باید زموږ اساسي موخه نه یوازې د هغه وخت د قربانیو او مېړانې یادونه وي، بلکې اساسي موخه باید دا هم وي چې ترلاسه شوې خپلواکي وساتو او په بشپړه معنا د هر ډول سیاسي، اقتصادي او نظامي استعمار د بیا تکرار مخه ونیسو. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند وویل موږ انقلابونه په ډیره درنه بیه ګټلي دي چې د نورو لاملونو ترڅنګ یې عمده علت د مادي اسبابو عدم مساوات و. د انقلاب د ساتلو لپاره نه باید د قربانیو درنه بیه پرې کړو، بلکې د عصر د غوښتنو مطابق عصري زده کړو ته مخه کړو. د ټکنالوژۍ او عصري وسایلو څښتنان شو، دښمن ته د نوک ځواب په سوک او د مرمۍ ځواب په میزایل ورکړو. ټول افغانان د لویو دیني او ملي ارزښتونو د ساتنې لپاره یو موټی شو، په یو او بل نوم رامنځته شوې تفرقې له منځه یوسو او پرې نږدو چې خدای مکړه دا سپېڅلی نظام د بې اتفاقۍ او تنګ نظرۍ ښکار شي. محترم ملا صاحب وویل له غربي اشغال څخه د خپلواکۍ په اخیستو سره بیرته افغان ملت خپل غرور او واک څښتن شو چې لله الحمد اوس مو نه ملت اسیر دی، نه مو سیاسي او اقتصادي برخلیک بل څوک ټاکي، نه مو مال او ناموس ته په بده سترګه کتل کیږي او نه د بل چا په اشارو پریکړې کوو. له انګریزي ښکېلاک څخه د هېواد د خپلواکۍ د 106مې کلیزې په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال پر ټولو بهر میشتو افغانانو غږ وکړ چې خپل هېواد ته راشئ، د خپل نظام او ملت ترڅنګ ودرېږئ او د نورو په لمسون له بې ځایه تخریب څخه لاس واخلئ. اسلامي امارت ستاسو خپل نظام دی، ښه راغلاست درته وایي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند همداراز پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان په اړه بد نیت ونه لري. اسلامي امارت هر څه څاري او په اړه یې محاسبې لري. هغه زیاته کړه رابولو یې چې د افغانستان له تاریخ څخه زده کړه وکړئ، دا ملت څوک اسیر نشي نیولی، د لاسوهنې او تقابل پر ځای د اصولو په چوکاټ کې راسره هر اړخیز سیاسي او اقتصادي تعامل ته لاره هواره کړئ. همدا کار د سیمې او نړۍ هیوادونو د امنیت او اقتصادي تعامل لپاره اساس ګڼل کیږي. په پای کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د زمري 28مې ویاړلې ورځې له امله ټولو هیوادوالو ته مبارکي وویله او د ازادۍ د ګټلو په لاره کې د ټولو شهیدانو او اتلانو ارواح ته دعا وکړه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستو د 106مې کلیزې د لمانځنې په مناسبت د جوړو شوو مراسمو په پای کې محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ازادۍ پر څلي د ګلونو ګېډۍ هم کېښوده. هر الویشت خاوره بدی بیا ټکله خوند کړم، هر الویشت خاوره بدی بیا ټکله خوند کړم، بیا بدی پلر او برنګین ګلونه وکرم.